متدینو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو لکه څنګه چې د غیبت نه سکوت، غیبت نه کول، ناروا نه ویل، حرام نه ویل، کنزل نه کول او بدرد نه ویل دا اجر ده، همدارنګه د هغې نه اوریدل لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت. الله د یهودو پوهان او د هغوی د دین عالمان په دې باندې توبیخ کوي او د دې رټنه ورته کوي چې ولې دوی د خپل خلک او خپل پیروان د ناروا خبرونه او د حرامو د خوړلو نه منع کول، ولې نه نهي کول، دا الله بده ګڼلې ده او هغوی ته ډېر سخت ویلي لولا ولې دوی تاسې له بدو خبرونه. نو نن هم زه هم د عام ولس او هم د علماو دا مسؤلیت دی چې علماو د امت ته، ولس ته، خلکو ته، خورونو ته، خویندو ته، ځوانانو ته د دې اهمیت وښایي چې دا لکه څنګه چې ژبه د روژه ده، د خوراک نه، د څښاک نه او د جما نه د ورځې په اوږدو کې ته د خپلې هغه نکاح کړې بیبي سره هم نشي نږدې کېدلی. نو دغسې هغه چې دا تا باندې بند دي، حلال در باندې بند دي، نو بیا څه ځای او څه امکان د دې شته چې ته بیا ناروا سر ته ورسئ او ناروا خبرې واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. دا زموږ تاسو خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه څوک چې دروغ خبره پرې نه دی، ناروا خبره پرې نه دی او ناروا عمل پرې نه دی. د ورځې په اوږدو کې موږ تاسو ګورو چې ځینو کورونو کې سپین ږیري دي، ځینې ادیګانې دي، ناروا خبرې کوي، غالمغال کوي، چیغې وهي او بدرت وایي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دغسې یو انسان چې دا ناروا خبرې پرې نږدي، دا قطع نه کړي او په هغې باندې عمل کول، یعنې ناروا خبرې او ناروا عمل پرې نه دي، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. الله بیا دې ته محتاج نه دی چې ته یوازې خوراک څښاک نه کوې، ډوډۍ نه خورې، اوبه نه څښې، جما نه کوې. الله خو د دې څه احتیاج نه دی، الله خو ډوډۍ ته محتاج نه دی چې ته ډوډۍ نه خورې. نعوذ بالله الله ته به زیاته شي، یا د الله کوم بل مخلوق دی هغې ته نشي ورکولی، نو تا نه اضافه شي هغې ته ورکړي. نه، داسې نه ده، دا ستا د انساني تربیت دپاره ده، ستا د روزنې دپاره ده. روژه خو د ایمان مدرسه ده، د تربیې مدرسه ده، د قرآني مدرسه ده، الهي مدرسه ده. دا مدرسې کې یو روزل شوی انسان هغه انسانیت او بشریت ته خیر ورکولی سي، خو که چېرته په هغه شرایطو باندې او په هغه قانون باندې برابر وي چې الله ورته ایښی دی. په دې روژه کې به کنځلې نه کوې، بدرت به نه وایې. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. که څوک ناروا عمل نه پرېږدي، ناروا خبرې نه پرېږدي، نو الله خو دې ته سړتیا نه لري چې ته یوازې خوراک او څښاک د هغه دپاره پرېږدي. نه، ستا به ټول کردار سم وي، قلب، عقل، فکر او نور اندامونه، اعضاء، دا به ټول د الله په اختیار کې، قلبا، فکرا، عملا او قولا، یعنی په ژبه، په خوله او په کړنه، په کردار، په دې ټولو کې به ته د الله خالص او روژهدار بندی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الصوم جنه. دا روژه چې ده دا ډال دی، سپر دی. روژه سپر دی، ډال دی، انسان د جهنم نه بچ کوي، د دوزخ نه بچ کوي، د ګناه نه بچ کوي. یعنی روژه باید ستا دپاره د ګناه نه هغه څه تېروتنې چې تا نه شوي دي په تېر کال کې یا د روژې نه مخکې، اوس د یو چانس راغی الله ته توجه وکړه، نو بس ټول اندامونه روژه کړه، ټول غړي روژه کړه، تر څو ته دا روژه ستا دپاره سپر وګرځي. بیا وایي چې فإذا كان صوم أحدكم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. کله چې ستاسو د روژې ورځ وي، یعنې تاسو کومه ورځ روژه یاست، نو په هغې ورځ باندې رفث مو وایئ، کنځلې مه کوئ، بدرد مو وایئ، خپلې بیبي ته مه نږدې کېږئ او لهو لعب، لوبې او ساعتېرۍ مه کوئ، نه د بیبي سره او نه د خولې له لارې کنځلې او بدرد نه مو وایئ. ولا یسخب،
همدارنګه خپل اواز مو اوچتوئ. هدف دا ده چې جنګ او جګړې مه کوئ، چا سره شور و شغف مه کوئ یا امید بل چا نه اورئ. که بیا چا در سره کوه هم جنګ در سره کو نو فإن صابه احد او قاتله، که چا در سره کنځلې وکړې بدره دې ولې نو ته ورته ووایه چې اني صائم اني صائم اني صائم، زه روژه یم زه روژه یم. بس دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې او بلې برنامې او پروګرام چې ستاسې حضور ته حاضرېږو، تاسې د الله جل جلاله نه نیکي خیر او د عافیت غوښتنه کوو. الله مو همیشه سوکاله او آباد لره.